د انرژي تولید کې ځان بسیاینې ته د افغانستان رسیدو لپاره د برېښنا شرکت هڅې د دغه شرکت مسؤلین وایي افغانستان دغه برخه کې 10 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري څو له بیلابیلو سرچینو د اړتیا وړ برېښنا تامین کړي. دوی په دې برخه کې پانګونې ته د ډیرو پانګوالو له لیوالتیا خبر ورکوي. اکنون سرمایه‌گذارای کشورهای همسایه زیادتر علاقمند است که در سکتور انرژی برق افغانستان سرمایه‌گذاری بکنند. بنان ما با رسیدن به خودکفایی بیشتر از 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ضرورت داریم در سکتور انرژی برق افغانستان که خوشبختانه امروز سرمایه‌گذاری زیادی است که خواهان استفاده از این فرصت سرمایه‌گذاری است و میخوان که سرمایه‌گذاری بکنن. یو شمیر اقتصادي شنونکي هم باوري دي چې افغانستان بیلابیلو سرچینو څخه د انرژي تولید کې ډیر ظرفیت لري او دغه برخه ته پاملرنه د افغانستان اقتصادي وده کې مهم او حیاتي رول لري. برق یکی از عوامل اساسی تولید محسوب میشه. در صورتی که ما بتونیم در این سکتور سرمایه گذاری ها را جذب بکنیم و از منابع داخلی خود کشور برق تولید بکنیم میتونیم که یک رقم درشت را که سالانه بابت واردات انرژی به بیرون از کشور هزینه میکنیم از او جلوگیری بکنیم. چون صنعت انرژی و صنعت برق بسیار زیاد یک صنعتی است که سودمندی یا فایده بسیار خوبی داره به سرمایه گذار. اگر در این بخش واقعا تبلیغات صورت بگیره و سرمایه گذارهای مختلف دعوت شود در خصوص سرمایه گذاری در انرژی در افغانستان و کارگاه ها و شرکت ها و تولیدی ها هم شرکت های بزرگ و هم شرکت های کوچک سرمایه گذاری بزرگ صورت بگیره بسیار کار شایسته و یک کار خوب و یک کار ارزشمند است. هیوادوال او هم ځینې صنعتګر د منظم او کافي برېښنا له نشتونه شکایت لري او له حکومت غواړي د اړتیا وړ برېښنا تامین لپاره اغیزناک کړنلارې تر لاس لاندې ونیسي. قطعی برق خوب در کل کارخانه یک مشکل کلان است که برق قطع میشه ضایعات برای کلی زیاد وارد میشه. که ما مردم برق نداریم امی برادر دم چراغای امو بابا و بابا کلان گذران میکنیم. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډیره برېښنا له بهره وارد کوي او له دې درکه په کلني ډول 200 میلیون ډالر پیسې ورکوي. اسلامي امارات بیا تل ټینګار کوي چې د ډبرو سکرو او بیزو بادیل مریضو او غازي سرچینو باندې د پام په ورټولولو سره د هیواد د اړتیا وړ برېښنا د تامین په هڅه کې دي.